د ورو سوال کړی دی چې یو سړی د جنابت په حالات کې شي د ښځې سره کوروالی وکړي یا مني د جسم نه په بله څه طریقه وباسي د شهوت سره، نو په ده باندې غسل لازم شي. زه په دې سوچ کوم چې د غسل د دې سره څه تعلق دی، ولې په دې سره باندې غسل لازمیږي؟ الجواب، زمونږ شریعت او زمونږ د دین الحمدلله دین د حکمتونو دی. دین د څه شي دی؟ د حکمتونو دی. په هر کار کې څه نه څه حکمت هغه شته. خو دا خبره یې ساتئ چې بعض احکام داسې دي چې هغه خالص تعبدي دي، موږ ته حکمت نه دی معلوم. نو حکمت پکې څه شو؟ عبادت. حکمت څه دی؟ عبادت. ته به زموږ دپاره دا کافي ده که ډېر کارونه به داسې عبادتونه به ته ویني چې حکمت باندې به یې ونه رسي، نو بیا هم ځان ته ووایه او خپل نفس کې ووایه غټ حکمت یې دا دی چې چا راته ویلي چې کوئ، الله راته ویلي، الله پیغمبر ویلي، خبره ختمه شو. اوس یو سړی تا نه تپوس کوي ماسپښین دا مونځ ولې 4 رکعات، ماښام دا ولې 3، کعبې ته ولې 2 چکرې به تاویږي، او ولې چې دی د عرفات دا میدان خاص کړی دغه ورځې لپاره، او دې سوالونه کوي. نو جواب د هغې دا دی چې بعض کارونه داسې دي چې موږ ته حکمت معلوم شوی دی، او بعض داسې دي چې حکمت یې نه دی معلوم. نو هغه د عبادت لپاره خو ته عبادت خو به ته په هر حال کې کوي. الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام ته ووایي ابراهیم د خپل زوی څه که حلال که. حکمت ته معلوم نو معلوم. فلما اسلم وتله للجبین، الله وی بوی تو را سملوي چاړه وته په مری باندې کې خو حکمت ته معلوم نو معلومه ته حکمت. مسلمان کار سره تابعداري د الله او د الله د رسول. کوم ځکه مسله رااله که حکمت معلوم شو او ډیره خد علم هم ډیر شو، علم څه شو ډیر شو، او که حکمت معلوم نشو بیا هم څه پروام نشته. خو پروام دې سره دی چې د عبادت په څنګه په صحیح طریقه کوو، دې سره سوچته. بیا د دې مبارک حکمت هغه واضح دی، هغه دا دی چې کله انسان د جسم نه منی وځي نو دا په ټول جسم باندې اثر کوي. او سبحان الله دا خو واضح خبر هر یو ته معلومه ده چې څو پورې د لامبلي نه ته به چې په ما څه بوج دی، سستی، مزه بدله نظر کوي، دا ګرځېده را ګرځېده دا خبرې چې ولامبي بلکل به تازه شي. د الله په هر کار کې حکمت. او اوس الحمدلله ډاکټرانو هم د دې خبرې ګویي وکړه، اگر که زموږ د ډاکټرانو ګویي ته ضرورت نشته، خو ډاکټرانو اوس ګویي وکړه په دې ټکنالوژي کې، هغوی هم دا خبره معلومه کړه چې او د جسم نه چې کله منی وځي نو جسم ټول سوش شي او کهلی شي، د هغې علاج دا دی چې په جسم باندې اوبه واړی. په دې باندې یو ډاکټر یو کتاب هم لیکلی دی او ما سره کور کې شته، هغه ډېر اوږده خبره کړې ده، عربی ډاکټر دی. هغه دا خبره کړې چې کله د مني د انسان نه وځي نو یو خو ټول بدن هغه بدن ټول سوش شي. بله دا ده چې کله انسان د ښځې سره کوروالی کوي یا په بله طریقه باندې که حرام وي، جدا مسله ده، خو موږ دلته د منۍ د ویستو خبره کوو. د ده نه چې د مني وځي نو ټول جسم ته خوند اخلي، صرف د ده د عورت خوند نه اخلي، په دغه ټیم کې د ده سترګې هم خوند اخلي، په دغه ټیم کې د خوله هم خوند اخلي، دا ټول جسم یې په شهوت کې راغلی، ټول جسم په شهوت کې. دلته ټول جسم استعمال شو په دې کار کې. نو کله چې دا مني وځي نو دا جسم څه شي؟ سوش شي. د سستۍ د ختمولو دا طریقه ده. که عام خلک داسې وایي، یو داسې وایي کور کې به یار وایي څه سستي را باندې راغلې سهار نه بل ورته وایي ولام به برابر به شي، وایي که نه وایي عام داسې لاړ شو ځان باندې یو بالټۍ اوبه واړو فرش به شي، تازه به شي. نو چې بیا داسې سستي په سړي راشي. دویمه ده چې د مني چې د انسان د جسم نه وځي دا چې د بدن په هر ځای ولګي، دغه ډاکټر دا لیکلي چې د دې خاص جراثیمي چې هغه داسې مخامخ نه ښکاري. او دا جراثیم ولې جوړېږي چې کله د منۍ په یو ځای کې ډېر وخوشي
نو به دغه جراثیم جوړیږي چې هغه ډاکټرانو ته معلوم دی، هغوی به د خپلو مشینانو باندې دغه اینی او هغوی وایي چې دا لیدی کېږي او دغه نه صفا کېږي مګر دا چې ته په ټول بدن باندې اوبه واړې. ګوره حدیث کې درځي د هر ویښته لاندې جنابت، د هر ویښته لاندې جنابت ته مطلب دی چې د جسم ښه پاک وینځه، کېدای شي د یو ویښته لاندې دا مني تلي نو هغه به څه شي، هغه ځای به پاک شي، الله به دې وساتي د هغه جراثیمونه کوم چې دا ډاکټر خبره کوي. زه د ډاکټر دا مسله بیانوم. الحمدلله ثم الحمدلله چې الله موږ ته دا خوږ دین را نصیب کړی او دا پاک دین الله موږ ته را نصیب کړی. ځکه یو مسلمان چې ته د انګریزانو په ملک کې او دس کوو دا خپې دی دا مغسله چې الله چې پکې اینځي دې ته د بیسن ته برخې جوړوي نو هغه ولې غوسه شو خپې څوک به دې کې اینځي هغه ورته غوسه کېږه ورته ته دا مخ څو پېرې اینځي په ورځ کې، هغه ورته د مخ د اینځلو ځای وایي څو پېرې اینځي، هغه وایي سهار وي ماښام وایي زما د خپل ستا د مخ نه پاکه زه په ورځ کې پنځه شپږ پېرې اینځم. پاک دین دی الحمدلله زمان کې. د دې بعضو خو د اوبو سره دشمني که نه لامبل نه غواړي صابون سره یې نه لګي خو چې کلمه دې ویلي مسلمان یې که نه که ته ځان نه پاکې خو هم پاکېږي به دا اودس به لازم کړي، جنابت کې رالی غسل به کې، د ترخونو ویښته نامونه لاندې ویښته نوکونه څلوېښت ورځونه زیات پرېښودی نه شي. دا شریعت ته پاک ساتي، شریعت ته پاک ساتي. ګیره ومنګزوه په ګیره تیل لګوه او برید څه که سپک که واړی که ویښته که غټې که خو صفایي ساته یا که واړه کې پوره یو شان واړه که جامې پاکې اچوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کم یو پکې ډېر ښایسته رنګ دی سپینې، سبحان الله چې سپینې کپړې دي او داسې صفا سوتره انساني او دغه شانې زړه صفایي توحید پکې پروت دي څومره ښایسته به ښکاري. الله دې زمونږ د زړونه سپین کړي. الله سبحانه وتعالی زمونږ زړونه د هر قسمه که هغه معنوي بیماري ده او که هغه حسي بیماري ده الله دې زمونږ ساتي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې ما ته احتلام ډېر زیات کېږي چې سحر را پاسم په کپړو باندې زه وګورم نو د منۍ اثراتي حیران یم چې دې نه به څنګه بچ کېږم او دویمه دا چې دې دلته به زه ګناهګار یم او که نه. الجواب الله سبحانه وتعالی په انسان کې د شهوت اچولی دی. شهوت چا اچولی؟ الله سبحانه وتعالی. او د الله په هر کار کې حکمت یې ته اوس ته ما وویل. شهوت هم دې دپاره دی چې دا ښځه او سړی یو بل سره ښه ژوند تېر کړي. الله په دې انسان کې چې دا شهوت اچولی ډېر حکمتونه دي، یو پکې صرف بیانوو هغه دا دی چې د ښځه او سړی ښه ژوند تېر کړي. نو دا انسان په دې جسم کې دا مني جوړېږي، بیا د دې د وتو لار ده. کله دا د انسان په اختیار کې وځي او کله د انسان نه غیر اختیاري وځي. غیر اختیاري دی چې په خوب کې انسان نه وځي، دې ته احتلام ویلی کېږي. نو دې دلته انسان نه ګناهګارېږي، دې دلته انسان نه ګناهګار بلکې دا د جسم مسله ده. یو نیم سړی داسې دی چې بالغ شوی به 50 کاله عمر به هغه ما ته له اوسه پورې احتلام نه دی شوی. خو یو نیم داسې چې ښځه به ورسره هم په خوا کي او بیا هم دته چې په ورځ دو کې احتلام کېږي چې وده شي. نو دا د جسم او د شهوت او د دې مسله ده. د دې دلته الله انسانان نه رانیسي ځکه دا د هغه په اختیار کې نه ده. او صرف دومره ده لکه څنګه چې د ام سلمه رضی الله عنها روایت ته او د عائشه رضی الله عنها په صحیح بخاري صحیح مسلم سنن ترمذی ابو داود ټولو کې دا حدیثونه راغلي چې کله انسان سحر را پاسي او په جسم باندې اثرات ویني د منی نو په دې باندې غسل لازم دی. اگر که خوب وته نه یاد، اگر که خوب وته نه دا لازم نه چې خوب وته یادي نو غسل به لازم دی. کله انسان را پاسي خوب وته نه یاد خو اثرات خامخ ویني په دې باندې غسل شتي کې نشته شتي. کله دې سکیږي چې انسان را پاسي خوب وته یادي خو اثرات ویني او د سپشتي نشته غسل به نشته. ځکه د غسل دا مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منی سره تړلې ده. نعم اذا هي رأت الماء، کله چې سویني او بویني او بونه مراد
مانی دا اسانه مسله دی بعضو مولیانو اسی ذکرانه کړي سار رب اسی دی پرتګ باندې د اثرات ولید خوب د تم یاد د اثرات تیمولی د خوازه خوب د تنه یاد اثرات تیولیدو بیا د باندې غسل لازم دی خوب د یاد د اثرات نشتی نو غسل د باندې نشتی والله اعلم. دا غینه بعد یو سوال کړی دی چې زه په یو کمپنی کې کار کوم او هغه د خوراک څښاک د سامانونو تیاری نو بغیر اجازه ته زه د غوینه د خوراک د پاره ځان له کور ته سامان راوړم نو د جایز دی او کنه؟ الجواب نه دی جایز. ځکه چې تا چې هغه سره کوم عقد کړی د مزدوري کې نو باغی کې دا نه دی چې ته بخپله مرضی باندې خوراکونه موړې او پکې نشتی کنه. د الله نه یره په کار د په دې کې ډېر ملګري ګورې کوتاهي کوي کمپنۍ کې وکار کوي پیچکس دباس پکې نه پرېږدي پلاس نه پرېږدي خوراک نه پرېږدي کاغذ نه پرېږدي پټۍ نه پرېږدي موږ هلته کار کوو جي وایي دا وله دلیل کوي موږ هلته کار کوو نو صحیح ده تا د هغه سره عقد لیکلی دی هغه عقد دا دی چې زه به د پلاني وخت نه پلاني وخته پورې دا کار کوم ته مال سره کې هغه وایي دا پیسې به دله در کوم او کېدای شي تا ته دا وایي چې د ماسپښین ډوډۍ او د سهار ډوډۍ دله در کوم یا دا راته وایي چې کمره کې به اوسېږم دا راته وایي چې تا له به زه اقامه پاسپورټ هم نوي کوم صحیح خو دا خو تا ته نه دي ویلي چې سره ته میلاویږي هغه صفا کوه که دی ویلي دي هکه اوس ووایي یو سړي ته چې ته دلته کار هم کوه او ځان له خوراک وړه اجازت نو بیا څه دی بیا جایز دی خو چې اجازت یې نه یې ورکړی نشي وړی ښه اوس دا ضرور موږ ته دا هم ویلی شي چې هغه ما سره په دې عقد کې دا خبره کړې ده چې خوراک به ستا په ما نو خو صحیح ده هغه د خوراک په ټیم کې به دله خوراک درکوي دا خو یې ته نه دي ویلي چې دې ځای نه یې وړه داسې خو یې نه دي ویلي که نه هغې خپل تا سره دغه کړي تاله به خوراک درکوي به تاله درکوي دا خو تا ته نه وي چې ته به خپله مرضۍ راله وخوره په دې کې ډېر احتیاط پکار دی حلال مال ګټئ او حلال مال خورئ او په خپلو بچو باندې دغه حلال مال چې دغه خوروئ الله دې موږ د حرامونه ساتي والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی دی په جیب کې نسوار پراتی یا د نسوارو ډبې یا پوڼۍ نو د ده د مونځ کېږي او که نه؟ الجواب زموږ په دې خلکو کې بعض داسې شتي چې کله جومات ته راننوځي نو دا ډبې کوم ځای کې دي بار پیزار هغه ځای کې کېږي د دې نه ښه دا واضحه ده چې او الله دې هر مسلمان د دې ګناه نه بچ کړي او کوم چې بې عادت شوي دي الله دې هغوی له طاقت ورکړي دې نه پرېښودو او توفیق خو د دې نه ښه واضحه ده چې دې په خپله ووي د دې ځای دا دی د دې ځای هم دا دی چې د پیزارو سره خوا کې پراته وي نو یو شی ته د پیزارو سره په خپله ږدي او بیا زموږ د پښتانه دغه صبرېږي هم نه د جومات نه راوځي په دقه دروازه کې دا دی چل لږه حیا پکار ده زه یې هم دې طرف باندې چې اوس هم د جومات په دروازه په دې ګوټونو کې به په دې دروازه کې د جمعې په منځ کې مې سوري دي جمعې د منځ نه راوځي پیزار به په خپو کې او بس پوڼۍ به روانې ولاړ به دا کار وکړي نو اوس دې درجې پورې ته را رسولی دومره بې ادبه یې دنه جوړ کړو چې دومره ته صبر نشي کولی چې د دې جومات نه کور ته ولاړ شه که نه نو دا یو فایده چې د پیزارو سره بهر ږدي زمونږ خلک هلته نو خو په خپله ووایي چې دې ځای دا دی. بیا راځو دې مسلې له نسوار سګرټ او دا پان مان نشې والا او دا ګوټکې دا ټول حرام دي ټول نشه ورکوي ټول حرام دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله را لېږلی دی دې دپاره دی چې یحرم علیهم الخبائث پلیت شي نه به حرام کړي او دا به پلیتو کې راځي سورة المائده کې الله یسألونک ماذا احل لهم ای پیغمبر دوی ته نه تپوس کې چې دوی دپاره څه حلال دي قل احل لکم الطیبات ته ورته ووایه پاک شي نه حلال دي څه حلال دي پاک شي نه حلال دي او دا په پاکو کې نه راځي بل دې کې صحت ته نقصان دی دې کې مال ته نقصان دی نو دا حرام دي دې استعمالول دې خرڅول دې دپاره ځای ورکول ټول حرام دي
خو دومره ده چې پلیت نه دي نجس نه دي او په مانځه کې د سنه من راغلی چې نجاست بستا په کپړو ستا په بدن نه وي د نجاست نه من راغلی لازم نه د قانون یاد ساتي لازم نه چې هر حرام شی به نجس شي والزهر دي زهر حرام دي که حلال دي ها حرام دي که حلال دي حرام دي خو دې یو سړي په کپړو باندې زهر ولګېدو او بیا منزل راغی مونځ وشو که ونه شو وشو ولې نجس نه دي دا زهر صحیح دی چې حرام دي خو نجس نه دي ښه چې یو سړي سره ځوان شیر سره په بټوه کې حرامې پیسې پرتې حرام مالې ګټلې نو موږ دا نشو ویلی چې د جیب کې چېرې ده سره دا نسوار پراته دي یا سګرټو ډبی پروت دی دې دلاسه د مونځ ونه شو د دې د استعمال دلاسه د ګناهګاري نشه کې حرام کر کے خو مونځ یې څه دی مونځ یې صحیح دی والله اعلم ښه دا یو روز سوال کړی دی چې نن سبا یو میسیج خلک نشر کوي هغه ده چې موږ غواړو چې 1 کروڑ یا 2 کروڑ کسان په پیغمبر باندې درود ووایي او تا په کوم شریک کو نو تم دا میسیج مخکې نشر کوه طالب الله اجر درکړي داسې میسیج خو ما ته هم راغلی تاسو ته هم راغلی دا چې د چا کار نه دا نشر کوي دا زموږ عقل کمزې کې دی یو په دې مسله باندې دلیل نشته یوه دویمه بیا د سړي له ایماني چیلنجونه ورکول دا په فیسبوک کې د بعض چې کوم ناس دي د خپل ویډیو چلولو دپاره څه ووایي یا د صفحې چلولو دپاره شیطان به دې منع کوي شیطان به دې منع کوي چې مې شیر کوه خو د شیطان ونه مني ساده غونته کې سړی ووایي ته چې خطرناکې خبرې ډز یو لس پیرې ونه شري د شیطان د دغه روی بچ شو بعض پکې څه وایي وایي که په الله مینې نشر کوه دا اوس د کولو خبره یعنی ستا پوسٹ نه نشر کول دلیل دی په دې باندې چې زه په الله مین نه یم که په پیغمبر مین نه شریک بعض پکې څه وایي بعض خو پکې داسې کارو کې هغه څه ورځو کې هغه اوس هم هغه پاڼې نشر کي د مدینې امام وایي خوب لیدلی و دا دروغ د پخوانه را روان دي شیخ ابن باز رحمه الله په خپلو کتابونو کې دې تذکر کړی د هغه وخت نه دروغ را روان دي او اوس هم چلیږي دلته خو الحمدلله منه دي خو زموږ په ملکونو کې خدب کې روان دي دلته یو ملګري راته خبره کوله ما نشر کول چې ته یو علاقه کې مې کار کوو یو کلي کې و په جومات کې مې دغه پاڼې کېښود لږ ساعت بعد مې حکومت اوچت کړم میاشتې یو نیمه خو سره تحقیقات کول وی ما ورته توبه مې زه نه پوهېدم په دې قصو دا راوړي د کوم ځای نه دي نو چې داسې ملک الحمدلله په دې کې څوک نشي نشر کولی خو زموږ کې هر شی نشر کېږي د مدینې امام خوب لیدلی چې پیغمبر راته ویلي چې داسې به یي داسې به یي داسې به یي که چا د دې نه لس فوټو کاپیانې وویستې نو د هغه مال به پراخه شي بچي به الله ډېر ورکړي عمر به اوږد شي او که چا نشر نه کړو او فوټو کاپي ته ونه ویسته نو بل زوم یو ته فوټو کاپي نه وویستې بیا اکسیډنټ وشو یو مردار شو پای کې دا سادهګان چې کوم سره علم نه غریبان لاړ شي د لسو په ځای د سل وباسي نو دوه فایدې دي یو خو به د تباهۍ او د عذاب نه بچ شو دویم دا چې مال پکې پراخه کېږي رزق پراخه کېږي بچي ډېري اسانه مسله ده میسیج نشر کول ستا به هر څه ډېرېږي دا ټول دروغ دي او بیا دویمه فایده که چېرته دا مسله صحیح وي لکه اوس یو سړی دی تا ته صحیح حدیث راولی و چې پیغمبر وایي چې دا ذکر به دومره وی دومره ثواب به الله درکړي ښه صحیح دی خو بیا د هغې سره دا ویل داسې ووایه وایي وروره نه شریک الله به اجر درکړي دې پورې خبره صحیح ده نه شریک الله به اجر درکړي خو داسې ویل شیطان به دې منع کوي او که مؤمنې او که کافران خفه کول غواړي او که په پیغمبر مهینی او که آخرت منی دا خبرې په شریعت کې نشتی او اکثر دې قسمه میسیج دا سدي دا دروغ دي نو خط تحقیقي کوي که څه نشر کوي نو تحقیق نه باندې نشر کوي والله اعلم
د ورو سوال کړی دی چې یو سړی دی او دغه په سر باندې ویښته نه نو د هغه نقلی او جعلي ویښته لګولی شي په سر باندې او که نه چې په هغې ته په عربۍ کې باروکه وایي. الجواب حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په صحیح بخاری کې دی چې لعن الله الواصل والمستوصله د الله لعنت ته په ښځه باندې چې ویښته لګوي او چې څوک یې ورله لګوي په دوی باندې لعنت. دا کار حرام دی، دا کار څه دی؟ حرام دی. خو دا خبره یې د ساتي ګوره فرق دی. یو نن سبا هغه ویښته لګوي هغه اپریشن کې دننه پکې کري جایز دی، هغه جایز دی. خو د سر د شانه ویښته وباسي او په دې نور ځایونو کې ورله لګوي ای کې بیا طبي نقصانات شته که نشته د هغې مطابق به فیصله کېږي. خو دلته موږ کم بیانو تاسو پوه رسېږئ کم یو په یو ځای چې ولګوي ټول ویګ ورته وایي که نه ویګ هغه ویګ چې ولګوي نو دا حرام دي. بعض علماو ښځو له یو استثناء ورکړې ده. ښځو له اوس که چېرته داسې ښځه پیدا شي نادرا کیدی شي داسې چې د هغې په سر یو ویښته هم نه وي نو د دې ښځې ژوند ټول مفلوج کېږي دې د لاسه. نو دا ښځه د ضرورت په رڼا کې دا ویښته استعمالولی شي. خو سړي ته څه ضرورت دی؟ سړي ته د زنانه دپاره ویښته د سر ویښته غټ ښایست دی. سړي دپاره کم ویښته ښایست دی؟ ګیرې هی افسوس کم چې ښایست دی د سړو هغه لرې کوي، کم چې نه دی دا چې د ایټالیا نه کریم راغلی دي او دا چې د انډیا تیل دي او دا د پلاني ځای نه تیل راغلی او دا د پلاني ځای څه کوي څه کوي ویښته راخیچوي نو بیا راوختو ځه نو څه سړی خو سړی دی که د سر په دې ویښتو کې یو هم نه سړی دی څه دی سړی دی داسې ځان ښایسته کوي خو نه لکه څنګه چې ښځه ځان ښایسته کوي خاوند ښځه خو جو ویښته مخې ته راواچوي او سونډی پکې راوباسي او څه څه تیل پې لګوي او څه څه خوشبویانې پکې لګوي چې د خاوند مې راته وګوري نو خوشحاله شي. نو اوس دی چې د شونډې اړې راړې دی پې څه کوي صحیح ده چې د هر انسان د ارماني چې زما ښایسته ویښته وی خو چې وی او چې نشته څه وکړو په دې سره ژوند مفلوج کېږي چې د ښځې سړی په دې واپس کړی دی چې دا سړی زما واده ورسره نه کوم ځکه دا پکې دی چې واقع تاسو ته اورېدلې اوس څه وکړو که چېرته ډېره بېادبه ونته کي ما خو لا نه دي اورېدلي که تاسو ته اورېدلي نو ما ته ووایئ خو نور سړي ته ښځه نشي ویلی چې ستا ویښته په سر باندې کم دي زما نه یې خوښ زما نه یې خوښ سړی وایي ښځې ته سړی ښځې ته وایي دا ویښته دې مزدار نه دي ویښته دې صحیح نه دي منګز کړي ویښتو باندې داسې دي دغه دي دا دي خو ښځه دا خبرې نه کوي. د سړي ښایست په کوم ځای کې دی؟ ګیره کې شو د ګیرې ویښته د ښځې ښایست سر ویښته. ځکه به عایشه رضی الله عنها چې کله قسم خوړو وی والذي زین الرجال باللحاء په هغه الله مې دې قسم چې سړي ښایسته کړي دي په ګیرې د ګیرې په ویښتو سره او زنانې ښایسته کړي دي د سر د اوږدو ویښتو سره. نو د زنانې چې د سر د ویښته څومره اوږده وي دومره ده څه ښکاري ښایسته ښکاري او څومره چې د سړي ګیره مزیدارې اوږده وي نو دومره پکې هغه ښایسته ښکاري. او ځکه د عمر بن خطاب رضی الله عنه د خلافت په دور کې یو ځوان هلک په دې مدینه کې اوسېدو بې انتها ښایسته انسان و هغه ښکلې ګیره ښکلې غټ ویښته ځوان هلک نو امیر المؤمنین به د شپې ګرځېدو هغه د یو کور نوی اواز واورېدو چې لکه جنکو د دغه هلک خبره کوله نو هغه ته پته ولګي چې دا هلک خو فتنه ده. نو سبا له بیا هغه راوغوښته ورته وایي چې ته داسې کار وکړه چې زه دا نه غواړم چې په دې مدینه کې څه داسې قسمه فتنه جوړه شي
انت ته ګناه نه کوو خو ته داسې کار وکړې چې دا ویښته لرې کړه د هغه ډېر مزېدار ویښته و نو یې دا ویښته څه کړه لرې کړه او صحیح د امیرالمؤمنین ویښته به لرې کړه ویښتې چې لرې کړو چې راغې د هغې نه زیات ښایسته ښکارېدو امیرالمؤمنین دا خو دې جاښه ښه ډېره کړه ته عراق ته ځه عراق ته ځه زه به در د میاشتې پیسې هم در لېږم خرچه خوراک هر څه دې په ما خو عراق ته ځه هغه عراق ته ولېږه شاهد او دغه په دې خبره کې دا و چې ویښتې لرې کړو نو ښه ښایسته شو وجه د هغه دا و چې هلته ږیره و د هغه په مخ باندې د هغې ښایست ډېر و الله سبحانه تعالی موږ ته د ایمان د ښایست نصیب کړي دا یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی چې کله اودسماتي په حالات کې اودسماتي دپاره ورننوځي غسلخانې ته یا حمام ته نو دی د خپل عورت ته کتی شي او که نه الجواب په دې باندې د علماو اتفاق دی چې یو انسان کله ځان لشي د کپړې لري کې جایز دي خپل عورت ته ګوري جایز دي لکه د ضرورت په خصوصا صفایي کوي یا دوایي لګوي نو داسې ټیم کې دا اعذار د انسان معذوره او دا جایز دي دا کار څه دی جایز دي دې ټیم کې خپل عورت ته کته دا جایز دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت دي چې هغه د غسل په وخت کې خپلې ټولې کپړې یوستې لکه حدیث کې دا راځي د صحیح بخاري صحیح مسلم کې د ام هاني رضی الله عنها دا د علي بن ابي طالب خور وه وجه ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكم قال چې مکه فتح شي وزل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاله اليوم فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غسل کو او فاطمه رضی الله عنها یو صادر دی خپل پلار ته نیول او پټ کړی نو صادر یو ټول نیول کپړې وشتي د جهیز دي چې انسان کله یوازې شي او د کپړې وباسي او عورت ته وګوري خو دومره ده د ضرورت مطابق عورت ته کته پکار دي एकदम ګوره په زړه کې اثر کوي غوره ده چې بغیر د کتونه سکار کیږي نو دا غوره او که ضرورت راشي نو څومره ورته کته پکار دي د ضرورت مطابق کته پکار دی او ادب دی حیا د الله نه په دې کې یو ناشنا روایت ته بیان کوم امام ابو داود رحمه الله راوړی یو صحابي راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم یا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما نذر یا رسول الله زموږ د عورتونه لکه چاته ښکاره کولی شو چاته نشو رسول صلی الله علیه وسلم احفظ عورتك خپل عورت خیال کوه الا من زوجتك سوال چانه خپل ښځې په مخ کې ښکاره کوه د وینځي په مخ کې نو بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم نصیحت وکړو چې ان استطعت الا يرينها احد فلا يرينها چې څومره د خپل عورت پټ ساتلی شي پټې ساته هغه ورته یا رسول الله اذا كان احدنا خالیا یا رسول الله چې ځان لیما نو رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا جواب دی الله احق ان يستحيا منه من الناس څنګه چې دا خلکو په مخ کې عورت نشي ښکاره کولو نو ته کتیش نو الله خو ډېر حقدار دی چې دغه نه حیا وکړي نو یو خو اسې کپړې ویسته نه دي په کار ضرورت راشي وبس هیڅ خبره نه ده او دویم عورت ته په څومره اندازه کې کته څومره چې ضرورت ابو موسی اشعري رضی الله عنه دوه روایتونه دي دغه مبارک دي امام ابن ابي شيبه رحمه الله راوړي وایي چې زه په خپل کور کې غسل کوم او د املا مې دقه شان ټیټه د املا مې سي ټیټه یعنی ځاني پټ کړی چاوته ویلي حیاء من ربي الله نه له حیا راشي چې کله کپړې رالم ولم بم کپړې رالم دغه شان ټیټي املا مې ټیټه روانه ما کپړې روانه نیغ نشم الله نه حیا راشي په روایت کې خدای رضی ناشنا خبره کړې ما اقمت صلبي في غسلي منذ اسلمت د کوم وخت چې مسلمان شې ما په غسل کې ملا نه رسیده کړې ترشند عثمان بن عفان رضی الله عنه مبارک مرضی چې هغه به داوی ز خپل عورت ته نشم کته حیا را لرازي نو د حیا خبره ده
الله نه حیا پکار ده ها ضرورت مطابق موږ نه چې موږ وره ضرورت مطابق او انسان کته شي صفائی کوي یا دوايي استعمالي یا د خیسر کورواله کوي او باغی کې نظر پرې وته نو بدی کې سحرج هغه نشتی والله اعلم. د اوخ میچازي او پي د په صحیح حدیث کې ثابت دي چې دا د بیماری لپاره انسان استعمالولی شي لکه عورنیین د یو قوم ورالو پر رسول سم پسې او شکایت وکړو د بیماری ناغه ته سوي وي د اوخانو پي او میچازي دا وسکي په دې کې شفا پرته ده. اوس ډاکټرانو د مسله معلومه کړې ده چې د دې په دې اوخ په دې میچازو کې شفا شتي خصوصا د کینسر بیمار چې الله سبحانه وتعالی ته هر مسلمان په امان کې ساتي په دغه کې دا ډېر اثر کوي د الله په توفیق سره والله اعلم. د اسوخه خواجی سب داسې حلال ته اوسې مکوه او که چېرته په دې پروګرام وکړو به ډېر خوند وکړي په دې باندې خو به مخکې تفصیلي جواب مې دې کړو او د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت دی او صحابه کرامو نه هم صحیح خبره ده چې اسوخه دا حلال ده بل دا اسیله ده پاک سارویم د زناور ده پاک زناور ده سګندم نه سړي د کرکم نه کی اسکه سړي دا و چې زما طبيعت نه مونږ دغه طبيعت ته خو شریعت وایي چې دا خوړې شي والله اعلم. او دا په صحیح حدیث کې ثابت دي چې کله مچ سشي ته ولېږي د سکو نو باغیله رسول صلی الله علیه وسلم غوپه ولا ورک ولي دې په دې یو وزر کې شفا ده په دې بل وزر کې بیماری ده نو هغه چې دې ته ورولې دو نو هغه وزر استعمال شو چې کومه ده بیماری و چې به ولته غوپه ورکړه نو دغه د لاسه دغه اثرات څه شو هغه ختم شو والله اعلم.